إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ایمان یوټیوب چینل دی. حسان زلمیم شراغلاست. دا د اند خبرونه ده. په دې خبرونه کې مو لسرک مجلې سره د افغانستان د اسلامي امارت د پیاوړي جهادي شخصیت او د رهبری شورا د غړي محترم ملا تجمیر جواد صاحب مرکه راخیستې ده. دا مرکه چې د روانو جریاناتو پر مختلفو بعدونو پکښې بحثونه سوي دي خورا مهمه وه. اوریدلو ته ستاسو پام راړوم. مننه. رب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعهم ومن والاهم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا د سرک د مجلې مدیر هیئت ټولو کارکونکو مینوالو خپل مجاهد ولس د سنگر اتلو مجاهدینو استشهادیانو او خپل هغو ملګرو او دوستانو ته چې لډيري مدیر په دې خوا لیري سره پاتې سوي یو نیکی هیلې سلامونه او احترامات تقدیموم. الله جل جلاله دې وکړي چې ټول بروغ جوړ او په خپل شرعي امور کې به بریالي یاست. ثانیا هغه غمزپلو کورنیو ته چې په دې ورستیو کې د امریکایانو او د دوی د ګوډاګیانو په بریدونو کې شهیدان ورکړي دي او یا د حق په لار کې اتلو فرزندانو د شهادت جام نوش کړي دي او یا استشهادي اتلوال بریدونه تر سره کړي دي، د تعزیت او تسلیت مراتب وړاندې کوم. الله جل جلاله دې د دوی شهادتونه په خپل دربار کې قبول کړي. الله جل جلاله دې په جنتونو کې په عالیه مقامونو باندې ونازوي او الله جل جلاله دې تاسو ته صبر جمیل، اجر عظیم او نعم البدل در په برخه کړي. الله جل جلاله دې د حق په لار کې ټولو زخمی شویو مجاهدینو ته عاجله او کامله درملنه ورپه نصیب کړي. ثالثا باید عرض کړم چې د تاریخ او روان سپیشلی جهاد په دې حساسه مرحله کې د افغانستان د مجاهد ولس د رښتینی आवाज د انعکاس په برخه کې د سرک د مجلې خدمتونه واقعا د زیات قدر او ستایلو وړ دي. الله جل جلاله دې په دې برخه کې د لا مزید خدمتونو توفیق ورپه برخه کړي. اوس راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته. تر دې دمه چې زه ستاسو مرکه ځوابوم په دوحه کې د دواړو لورو د مذاکراتي ټیمونو بحثونه د مذاکراتو لپاره په کړنلارې راټول دي. په ډیرو مواردو توافق صورت نیولې دی او تمه ده چې په پاتې مواردو به هم توافق رامنځته سي. بیا به بحثونه د ایجنډا په ټاکلو پیل کیږي او وروسته به اصلي مذاکراتو ته داخلیږو. د افغانستان د طالبانو اسلامي تحریک چې د جهاد او مبارزې په پایله کې اسلامي امارت رامنځته سو، په هیواد کې د رښتینی امن او سولې لپاره د ولس رښتینی غږ او غبرګون وو او د سولې او امن له پیغام سره خپل خوځښت پیل کړ. په هغه وخت کې د هغه انارشیزم او شر او فساد پر خلاف جهاد او مبارزه وکړه کوم چې د افغانانو سوله او امن اختناق کړي وو. اوس هم زموږ جهاد او مبارزه د هغو عواملو د لمنځه وړلو لپاره ده کوم چې له افغانانو څخه رښتینی استقلال يرغمل کړي دی، رښتینی سوله او رښتینی امن یې ترې تروړلی دی. هغه که زموږ جهادي مبارزه ده او که د نبوي شرعي سیاست په مبادیو او اصولو ولاړه سیاسي مبارزه ده. د افغانستان اسلامي امارت خپلواک دی، د سولې او جنگ په څیر ټولې مهمې پریکړې خپل کوي، د هیڅ چا تر فشار لاندې نه دی، نه د چا فشار ته تر اوسه پورې غاړه یې ده. په دې برخه کې خپل ولس ته مکرر امتحان ورکړی دی. د افغانستان د اسلامي امارت یو تر ټولو ستر ارزو په سوله، امن او سوکالۍ کې د افغانانو اوسېدا او ژوند دی.
زموږ په نظر که تر هر نامه لاندې وي باید په هغه پردي فرهنګ باورونو او مفکورو ټینګار ونسي چې په تیره یوه پیړۍ کې افغانانو په مقابل کې مبارزه کړې ده، لکه کمونیزم او سیکولریزم او ځینې نور باطل افکار. اصلا په افغانستان کې د روان جنگ یو تر ټولو ستر عامل دا دی چې په افغانانو باندې د پردي فرهنګ، پردیو باورونو او پردیو مفکورو د تحمیل جبري هڅې کیږي. کورنۍ او بهرنۍ اړخونه پکې ښکیل دي او په مکرر ډول دغه تحمیل تجربه کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان لپاره سوچه اسلامي نظام غواړي او یوازې یو سوچه اسلامي نظام کولای شي چې د انسانانو ترمنځ اجتماعي اړیکې په ښه توګه تنظیم کړي او انسان د دې جوګه کړي چې د خپل خلقت مقصود وپیژني، تعقیب کړي، د ځمکې پر مخ د الله جل جلاله له لوري ورسپارل شوې دنده په ښه توګه سمبال کړي. فرد او ټولنه دواړه په یو بل له ظلم او تیري څخه راوګرځوي او په دې توګه تر خپل منځ ستونزې حل کړي. همدغه راز په اسلامي نظام کې د یو لړ اصول او شرایطو له مخې د ټولنې هر وګړی د بیان د ازادۍ حق لري او دا اصول او شرایط یوازې د دې لپاره دي چې د بیان ازادي یوازې د حق د اظهار او د خپل حقوقو او استحصال لپاره وګرځي او د یو مسلمان د عقیدې، شخصیت او حیثیت د سپکاوي د یوې وسیلې په توګه کار ترې وانه خیستل سي. همدغه راز کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي دي که د هغو په رڼا کې په وضعي قوانینو کې د ښځو حقوق تر مطالعې لاندې ونیسو نو دې پایلې ته رسیږو چې دا حقوق نه دي بلکې د ښځو په حقوقو تیری دی، ځکه ښځې په ټولنه کې د خپلې اصلي دندې څخه منحرفوي او د نرانو یو ملعوبه یې ګرځوي او بس. اسلامی شریعت د اسلامی نظام لپاره یو لړ مبادی او اصول لري چې مهمه دا دي: الله جل جلاله ته د حاکمیت اعلی مختص کول، اسلامی شریعت د تقنین د یوازینی مصدر یا مأخذ په توګه منل او د اسلامی شریعت سره په ټکر کې د هیڅ قانون نه تسلیمول. کله چې یو نظام په دې مبادی او اصول استوار وي د سپیشلی اسلامی شریعت لمخې اسلامی نظام ګڼل کېدای شي او کوم اساسي قانون چې د دې مبادی او اصول بشپړ رعایت تضمن وي اصلا قانون بلل کېدای شي. د کابل د ادارې په اساسي قانون کې حاکمیت اعلی الله جل جلاله ته نه دی مختص شوی بلکې د ولس حق ګڼل شوی دی. د دې قانون د لومړي فصل په 4مه ماده کې په صراحت سره دا مطلب ذکر شوی دی. همداراز د تقنین په مصدریت او ماخذ کې له اسلام سره وضعي قوانین شریک کړای شوي دي او اسلام د تقنین د یوازینی مصدر په توګه نه دی پکې منل شوی او دا موضوع د بن په تړون کې چې د کابل د ادارې د اساسي قانون اساس دی په صراحت سره راغلی ده. دې ته ورته په 9مه ماده کې د بین المللي قوانینو او اعلامیو د مطلق او لکم قید او شرط څخه پرته د رعایت ژمنه شوې ده. حال دا چې په ځینو اعلامیو کې د ارتداد په څیر عمل مشروع بلل شوی دی او هر څوک پکې اجازه لري چې خپل دین بدل کړي. نو پایله دا سوه چې د دوی په قانون کې ارتداد مشروعیت لري او له کابل څخه د ځینو مرتدینو مسئول خروج د همدې ماده پر بنا ودی. دا یو بیلګه وه. دې ته ورته نور ډیر موارد په نړیوالو تړونونو، قوانینو او اعلامیو کې شته چې دوی په خپل اساسي قانون کې بغیر له قید او شرط څخه د رعایت ژمنه تر سره کړې ده. همدغه راز د نظام په مبادی او اصولو کې چې کوم مواصفات د زعامت لپاره ټاکل شوي دي له هغه صفاتو څخه ډیر د کابل د ادارې په اساسي قانون کې شتون نه لري او نه زعامت هغه مواصفات لري او نه زعامت هغه مواصفات لري. د کابل د ادارې په اساسي قانون کې تاسو هیڅ ځای هم د اسلامي شریعت کلمه نه سي پیدا کولای. دوی هر ځای تنها اسلامیت کړی دی. اسلام د دوی په نیز خاص تفسیر او تعبیر لري او یوازې په روح، عقل، ضمیر او اخلاق پورې محصر ګڼي. د کابل د ادارې د اساسي قانون په لومړی، 2مه، 3مه، 15مه، 45مه، 54مه او 65مه مادو کې چې د اسلام په اړه راغلي دي چې دوی او د دوی علماء سو ډیر حساب پرې کوي. دا ټول په اساسي قانون کې د اسلام په اړه زینتی مواد دي. عبارتونه پیچلي، پوښلي او محتمل دي او په دې مادو کې یو ماده هم د هغو مبادی او اصول په باره کې نه دراغلي او نه مفهوم ifade کوي چې اسلامي شریعت د اسلامي نظام لپاره ټاکلي دي. سربېره پر دې د کابل اداره د اشغال په سیوري کې رامنځته شوې ده. د داسې اعمالو مرتکبه ده چې په اساس اسلامي شریعت له دوی سره جهاد او د دوی قتل واجب ګڼي. د افغانستان په پاکه ځمکه کې د فتنې، فساد او فحشا خپراوي ته زمینه برابر کړې ده. د مسلمانانو وینه مباح ګڼي. هر ځای د مسلمانانو پر ضد د کفارو مرسته او د کفارو امنیت د خپل امنیتي او دفاعي قواو مسؤلیت ګڼي او ویاړ پرې کوي. بناءً داسې یو نظام ته هیڅ کله هم اسلامي نظام نسی ویل کېدای او نه یې قانون اسلامي قانون ګڼل کېدای شي. د کابل د ادارې مشر، چارواکي او پلویان چې د خپل نظام د قانون د اسلامي توپ په اړه کومې څرګندونې، ادعاوې او تبلیغات کوي دا یوازې د عامه ذهنیت د مغشوشولو، د شکونو د ایجاد او د ولس د تیر باسلو لپاره کوي.
که بازگشت به سابق په دې معنا وي چې د عصر له ساینسي او علمي پرمختګ څخه د استفاده ترک سي، د دې موږ هم مخالف یو او داسې بازگشت به سابق نه غواړو. او کله بازگشت به سابق څخه هدف د هغو الهي لارښوونو ترک وي چې لوی الله جل جلاله 1400 کاله د مخه د انسانانو د اجتماعي اړیکو د تنظیم، د انسانانو د خلقت د مقصد او د ځمکې پر مخ د الله جل جلاله له لوري انسان ته د سپارل سوي دندې د سمبالښت لپاره را لېږلي دي، نو موږ د داسې بازگشت به سابق طرفدار یو او دا زموږ د ایمان او عقیدې برخه ده. موږ کله هم دا الهي لارښوونې د دیموکراسۍ په څیر په هغو عقلي مفکورو نسو تبدیلولای چې د عقل د محدودې دایرې په اساس اختراع شوي دي. که د یو چا عقل د الله جل جلاله د لارښوونو حکمت ته نسي رسیدای، دا دی د عقل کمزوري ده، نه د الله جل جلاله د سپیڅلو لارښوونو. تاسې وګورئ د انسانانو د اجتماعي اړیکو د تنظیم، د انسان د خلقت د مقصد او د ځمکې پر مخ د انسان د دندې د نوعیت او سمبالښت په اړه د عقل لارښوونې کله هم ثابت نه وي، هر وخت د تغییر په حالت کې وي او دا تغییر هر وخت په کوم منطق نه وي ولاړې، بلکې د هوا او هوس تابع وي. پاته سوه د 18 کلونو لاسته راوړنو خبره، کومې 18 کلنې لاسته راوړنې چې دوی یادوي دا باید د اسلامي شریعت په اساس تفکیک سي. کومې چې د فتنې، فساد او فحشا په زمره کې راځي، موږ په کلکه دا مستردو او مسترد به یې کړو او زموږ په اسلامي ټولنه کې چې کومې ویجاړې د دې له امله رامنځته سوي دي، په ټول توان به د دې ویجاړي د ازالې کوشش وکړو. البته هر هغه څه چې د عصر له ساینسي او علمي پرمختګونو څخه واقعي استفاده ګڼل کیږي، زموږ د ټولنې له مصالحو څخه وي او له سپیڅلي اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه وي، هغه به لا تایید او تشویق کړو. د اسلامي شریعت له مخې اسلامي نظام خپل تعریف، خپل مبادی او اصول او خپل ډولونه لري. موږ په اسلامي نړۍ کې موجود نظامونه د اسلامي شریعت په رڼا کې مطالعه کوو او موږ د اشخاصو، ډلو او هیوادونو د سلیقو او افکارو له مخې د نظام نوعیت نه وړاندې کوو، بلکې د اسلامي شریعت د لارښوونو له مخې د نظام غوره ډول د خپل هیواد او خپل ولس له مصالحو څخه ګڼو. پاتې دې نه وي چې دا ډول پوښتنې هغه څوک مطرح کوي څوک چې د نظام په اړه د اسلامي شریعت له لارښوونو څخه یا نه خبره دي او یا زموږ مسلمان ولس ته د اسلامي نظام په اړه د شکونو د ایجاد په هدف دا پوښتنې مطرح کوي او د یو ډول تلبیس په هڅه کې دي. اسلامی امارت د واقعي اسلامی نظام ممثل وو. زعامت د جیدو دینی علماء کرامو له لوري ټاکل شوی وو او ټاکل کیږي. مقتدره د رهبرۍ شورای درلودله او لري چې غړي د اهل حل او عقد له صفاتو او صلاحیتونو څخه برخمن دي. د زعامت په اړه تصمیم نسی او اهلیت ته پکتو د هیواد د هرې برخې وګړي پکې موجود دي. د زعامت ټولي ټاکنې هغه صفاتو ته پکتو تر سره کیږي چې په یو اسلامی نظام کې باید یو زعیم ولري. د مشروعیت اساسي سرچینې شریعت او شورا او د اسلامي شریعت لمخې د نظام لپاره په ټاکل شوو مبادی او اصول ولاړ دی. سوچا اسلامي دستور تدوین کړی وو چې تر توشیح پورې د امریکای اشغالګرو د حملې له وجې ونه رسید. ریاست الوزراء او کابینه درلودل چې د یو حکومت ممثله و چې خپل ولسته ټول اړین خدمات سرته رسول. رئیس، مرستیالان، د کابینه وزیران او والیان د اهلیت پر بنا ټاکل کېدل. په منظم او نامنظم ډول په پراخه کچه له ولس سره د دوی د نمائندګانو، قومي مشرانو او جهادي شخصیتونو په توسط د مرکز، ولایتونو، ولسوالیو او قریو په کچه تماس او مشورې درلودلې. په هر ولایت کې د جیدو دینی علماء کرامو یو شورا تشکیل کړې و چې د ولایتونو چارې له نږدې څخه څارلې. فیصلې په شرعي محاکمو کې تر سره کېدلې. د سمع او شکایاتو کمیسیون به ولایت په ولایت او ولسوالي په ولسوالي ګرځېده. د مسؤلینو په اړه به د ولس شکایتونه اوریدل او د اسلامي شریعت په رڼا کې به په حق له فیصلې کولې. په خپل مرحوم علی قدر امیر المؤمنین له ولس سره د اماراتي مسؤلینو د تعامل د سار یو ځانګړی مخفي سیستم درلود چې قاصدان به په ولس کې ګرځیدل او د چا به چې چارې د اسلامي شریعت او مسلک سره برابرې نه وي په اړه به د اسلامي شریعت له مخې فیصله کوله. په تعلیمي او اقتصادي برخو کې خلکو ته د خپل ولس تر حده چوپړ روان وو. د ځوانانو د تفریح لپاره هغه وخت چې سم ممکن وو هغه ټولو ته د اسلامي شریعت له مخې د یو لړ اصول په چوکاټ کې اجازه ورکول شوی و او تشویقېدل. په جبري توګه د ښځو ودول، په بدیو کې د ښځو ورکول او له ښځو سره ځینې نور زور زیاتی
ممنوع اعلان شوی او په کلکه یې مخه نیول کېده نو اوس تاسو قضاوت وکړئ چې د داسې یو نظام پرتله کول له هغه شاهي نظامونو سره کوم عقل او منطق دی چې د یو کورنۍ په اختیار کې وو. پریکړې به یو شخص کولې، زعامت او کلیدي پوسټونه به پکښې میراثي وو او زیاترو یې له خپل هوا او هوس څخه پرته نور څه نه پیژندل. په لستوڼو کې مارانو ته ځای ورکړی وو. په قدرت کې د بقا په خاطر هیواد له ډول ډول کړاوونو سره مخ کاوه. کله به د شرق لمن نیولې وه او کله د غرب، او د ډول ډول شیطاني مفکورو راواریدولو ته زمینه برابر کړې وه. له داسو پوچو تبلیغاتو څخه یوازینی هدف د مذاکراتو له لارې د افغانستان د معضلې له حل څخه ویره، په بین الافغاني مذاکراتو کې د بې باورۍ د فضا رامنځته کول او د اسلامي امارت او اسلامي نظام په اړه د کمترۍ د احساس پنځول او دښمني ده چې کله به هم د دې تبلیغاتو ډنډورچان دې شمو اهدافو ته ونه رسیږي. یوازې به په ولس کې خپل ځانونه لا زیات سپک، منفور او منځوي کړي. دا چارواکي باید د اسلامي امارت څخه د مخه هغه ورځې وریادې کړي چې د سمتي او لساني تعصبونو هوا او هوس په اور کې د کابل ښار وسوځېده او په کنډواله بدل سو. 14,000 ښاریان ووژل سول. په هره پوسټه او هر پاټک کې د خلکو په مال او عزت لوبې کېدلې، د خلکو په سرونو میخونه ټک وهل کېدل، د رقص مرده نندارې جوړېدلې، له انسانانو څخه د کلابو کار اخیستل کېده او دوی یا مخکشان او یا د مخکشانو لاس پناه معسکر وو. دوی باید د هغو جنایتونو له کبله چې په تیرو 16 کلونو کې په اصطلاح د اسلامي جمهوري دولت د قانون د واکمنۍ، اجتماعي عدالت، د بیان د ازادۍ، د ښځو د حقوقو تر رنګینو شعارونو لاندې ترسره کړل وشرمیږي، مړه سي او په ځمکه ننوځي. د لویدیځ د غلامۍ قبلول، له لویدیځوالو سره یو ځای د خپل ولس قتل عام، د فتنې، فساد او فحشا خپرول، بېدینۍ او ارتداد ته د زمینې برابرول، کمساری اداري فساد، د خلکو لوټ تالان، په لویو ښارونو کې کمساري جنایي جرمونه، د ښځو په عزت او ناموس ډله ییز تیري، د اسلامي مقدساتو توهین، له 90 سلنې څخه زیاته د فقر کچه، له هیواد څخه د سلګونو زرو ځوانانو تښتېدل، په مخدره موادو د میلیونونو ځوانانو معتاد کېدل او په شپنیو چاپو کې د پوره کورنیو له منځه وړل کېدل. دا ټول د دوی د جمهوریت ارمغانونه دي. افغانان به په لویو ښارونو کې په څو بلند منزلونو، ښارګوټو، د شپې له مخې په نایټ کلبونو کې په ګډا، بلو څراغونو، شرابو او په سلګونو راډیوګانو، تلویزیونونو او ټولنیزو شبکو کې په 24 ساعته ساز، سندرو، فحاشۍ، د یو بل په سپکاوي او توهین او د خرو په لمانځلو څه وکړي او د کوم درد دوا به یې سي او تر اوسه یې کوم درد پرې دوا سوی دی. د افغانستان اسلامي امارت خپل ولس ته ډیر څه ترسره کړي دي او خپل ولس ته د ډیرو خدمتونو افتخار لري. خو څنګه چې هغه مهال اسلامي امارت په سخته سیاسي او اقتصادي محاصره کې قرار درلود، له همدې امله رغنیزي چارې په خلاص مټ په پراخه کچه او د نړۍ له نوو علمي او ساينسي پرمختګونو څخه په استفادې نسوي سرته رسولای او کوم خدمتونه چې ترسره کړي د شورویانو او کمونیستانو پر خلاف د سپیشلی جهاد د دوه سترو ارمانونو، یعنی رښتینی استقلال او سوچه اسلام نظام د حاکمیت پر خلاف د وستري دسیسې پر وړاندې پاسون، د انارشي او ملوک الطوایفي او هغه زورګونو پاټکونو ختمول چې هر لحظه د خلکو مال، عزت او ژوند پکښې لوټل کېدی، هیواد له تجزیې څخه ژغورل، د یو پیاوړي مرکزی نظام ټینګښت، د اسلامي شریعت تطبیق، د حدودو جاری کول، امر بالمعروف او نهي عن المنکر او له پیړیو څخه وروسته د اسلامي نظام د عملی نمونې وړاندې کول، د سرتاسري کمساري امنیت ټینګول، د کمساري اسلامي اخوت د نمونې وړاندې کول او د ناپیلتوب د دریځ ساتل، د حکومتي نظام، وزارتخانو او نورو اداري واحدونو د تأسیساتو ترمیمول او فعالول، د پوهنتونونو، مکتبونو او مدرسو ترمیم او فعالول، د نصاب ورته چاپول، د استادانو د معاشاتو اجرا کول او د دیني او عصري تعلیم ترمنځ د توازن کرښه راکشول او د لسیزو را په دې خوا د هغه تعصب ورکول چې د عصري او دیني تعلیم د مؤسساتو ترمنځ لمن ورته وهل کېده. سره له دې چې طالبانو په اقتصادي محاصره کې قرار لره، سخت اقتصادي بندیزونه پرې لګېدلي وو، خو د ګمرکي محصولاتو په کمولو او د مضاربت د سیستم په ترویج سره تجارت بیرته وغوړاوه. د ژوند د اولیه موادو ډیر ارزاني و او ډیرو غریبو کورنیو هم د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر پرمختللي نقلیه وسایط درلودل. د سروبي، نغلو او کجکي د برېښنا د بندونو رغول، کابل، هلمند او کندهار ته د برېښنا د مزو تیرول او ښاريان له برېښنا څخه برخمن کول، د بغلان د نساجۍ او سیمیټو د فابریکې د ماشینونو ترمیمول او تولید ته آماده کول،
د شبرغان د غاز او د استخراج د ماشینونو فعالول، مزار ته د غاز د پایپلاین غځول او د مزار د کودي کیمیاوي د فابریکې فعالول چې لمخکې څخه زیات تولیدات درلودل، او د سمنګان او د کرکر د ډبرو د سکرو د کانونو فعالول او تولید ته آماده کول. همدغه راز شخصي پانګوالو د کابل په صنعتي پارک کې تر سلو پورې فابریکې فعال کړې او د برېښنا مزي ورته راکش او برېښنا ورته راتېره سوه. په کندوز کې د سپین زر فابریکه بیرته فعال او په تولید یې پیل وکړ. په جلال آباد کې د پلاستیک فابریکه هم فعال سوه او د هیواد په نورو لویو ښارونو کې هم ډېر کوچنۍ فابریکې فعال سوې چې زرګونو افغانانو ته د کار زمینه پکې برابر سوه. همدغه راز ډېر زیات مارکیټونه، دکانونه او ښارګوټي شخصي پانګوالو او تجارانو جوړ کړل. له هغو ډېرو لږو امکاناتو څخه په استفادې چې اسلامي امارت درلودل، د تورخم جلال آباد، کابل، پکتیا، کابل غزنی، کندهار، هرات، تورغونډۍ او کندهار بولدک د سړکونو ترمیمول. همدغه راز له تورخم څخه تر جلال آباد پورې د سړک پخولو اساسي کار روان و. له جلال آباد څخه تر کابل پورې د سړک پخولو اساسي کار روان و چې تر دورنټې پورې رسیدلی و. له کابل څخه تر غزنی پورې د سړک پخولو اساسي کار روان و چې تر میدان ښار پورې رسیدلی و. له کندهار تر بولدک، له کندهار تر هرات او له هرات څخه تر تورغونډۍ پورې د سړک پخولو اساسي کارونه روان و. او دې ته ورته د کندهار، هرات، جلال آباد، کابل او ځینو نورو ښارونو د داخلي سړکونو د پخولو کار هم روان و. د یادونې وړ بولم چې اسلامي امارت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال جناب مولوي صاحب عبدالکبیر په مشرۍ یوه اقتصادي شورا درلودله او دې شورا د خپلو داخلي عوایدو او تجارانو د شخصي پانګونې او د تجارانو د مرستې په مټ د داود خان د وخت د هیواد د بیا رغونې 15 کلن پلان دوباره تر غور لاندې ونیو او د هغو برخو د عملي کولو پلان یې جوړ کړ چې عملي کول یې ممکن وو او په ګټه وو. د کونړ په سیند د برېښنا د بند د جوړولو، د ګمبيري دښتې ته د نهر د راتېرولو او په ځینو نورو ځایونو کې د نهرونو د تېرولو، د اوبو د ذخیره کولو او د برېښنا د بندونو د جوړولو سروېګانې روانې وي او په بانکونو کې یې د دې پرمختیایي پروژو سره د کومک لپاره یو ځانګړی حساب خلاص کړی و. زما اوس هم یوه دردونکې خاطره په یاد ده چې د جلال آباد ښار د سړکونو د پخولو د چارو لپاره د ماشین آلاتو اخیستلو ته ضرورت و. هغه ماشین آلات په یوه ګاونډي هیواد کې واخیستل سول او په ډېره سختۍ سره په قاچاق جلال آباد ته رانقل سول او د امریکایانو د یرغل له امله دا چاره نیمګړې او ماشین آلات په سړکونو ولاړ پاتې سول. له ولس سره د خیر ښېګڼې په هدف ټولو بهرنیو خیریه مؤسسو ته د فعالیت د اسانتیاو برابرول پاتې د نوي چې د دې ترڅنګ په شفافیت سره د کومکونو د مصرف او خدمتونو د سرته رسولو لپاره د پلان د وزارت په چوکاټ کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی و. همداراز یې پله هم عشر او زکات په مسکینانو تقسیماوه، پخه ډوډۍ په نیمایي بیه په مسکینانو پلورله او معیوبینو ته د معیوبینو د وزارت له لارې خاص کارتون توزیع کړي وو. وخت په وخت به یې کومکونه ورسره کول او شخصا مرحوم علي قدر امیر المؤمنین هر هغه چاته چې دواړه پښې یې د سرو لښکرو او کمونیستانو پر خلاف په جهاد کې له لاسه ورکړي وي او یا فلجو د ګرځېدا لپاره موټر ورکول، د مدرسو او جوماتونو آبادول، د ټاپي د سترې سو هیوادیزې اقتصادي پروژې پیل، د نوو افغانیو د بانک نوټونو ډیزاین او د اتصالاتو او د عصري ټلیفوني سیستمونو د نصبولو په برخه کې له اړوند شرکتونو سره خبرې او په قراردادونو کار چې دا هر څه د امریکایي تیرې له امله ناتکمیل پاتې سول. په مطبوعاتي برخه کې هم راډیوګانې فعاله وې. د هیواد د استقلال ورځ په ښه جوش سره لمانځل کېدله. ادبي غونډې، مشاعرې، تمثیلي ټوټې او مسابقې جوړېدلې. مجلې، اخبارونه او کتابونه چاپېدل. په ټول هیواد کې د سپورت ټولو ډولونو ته د اسلامي شریعت له مخې د یو لړ خاصو شرایطو په اساس اجازه ورکول شوې وه او سپورتي مسابقې تشویقېدلې. اسلامي امارت هوایي میدانونه ورغول او یو کوچنی هوایي نظامي ځواک چې یو شمېر هلیکوپټر، باروړونکي او جنګي جیټ طیارې درلودلې رامنځته کړ. ټول نظامي سپک او درانه وسایل راجمع او ترمیم کړل. پوځي تاسیسات یې ورغول او ټول د وزارت دفاع تر کنټرول لاندې راوستل او داسې پوځي او امنیتي ځواک رامنځته کړ چې په ډیرو کمو امکاناتو او داخلي عوایدو یې پالنه کوله. نه د ولس د اوږو بار و او نه د بهرنیو مرستو په بدل کې غلامۍ ته اړ و، بلکې د احمد شاه بابا د پیر په څیر یو مستقل او سرلوړی پوځي ځواک و چې د سیمې هیوادونو هم ترې سترګه کوله. د مخدره موادو د کښت او قاچاق صفر ته راکښته کول چې اوس په جمهوریت کې کچه بیرته د نړۍ پر مخ تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلې ده او په کور دننه تر 3 میلیونه پورې د مخدره موادو معتادین شتون لري. د اداري فساد ختمول. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت یا ټول خدمتونه د خپلو کمو داخلي عوایدو په مټ ترسره کول. هیڅ ډول بهرنۍ مرسته نه وه ورسره. حال دا چې په څو جبهو کې له شر او فساد سره پر مصرفه جبهه جنګونه هم روان وو او د ملګرو ملتونو له لورې له سختو اقتصادي بندیزونو سره هم مخ وو. اشغالګرو او د دوی ګوډاګیانو هغو سلګونه میلیارده ډالرو ته په کتو چې د افغانستان له بیا رغونې سره د مرستې په نامه اعلانېدل، د بیا رغونې په برخه کې له څو سمبولیکو کارونو څخه پرته هیڅ د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي کړي او په څه چې
چې سترګې لګیږي او ترسره شوي دي هغه هم زیاتره خصوصي پانګوالو ترسره کړي دي. پاته دې نه وي چې له پیل څخه تر اوسه پورې اسلامي امارت او زموږ شهید پرور ولس په مطبوعاتي محاصره کې قرار لري او زیات مجال د دې نه دی پیدا شوی چې خپل ولس ته د اسلامي امارت خدمتونه او په دې برخه کې لاسته راوړنې په درسته توګه منعکس شي. او زه شخصا په دې برخه کې له اسلام پالو لیکوالانو څخه هم ګیله لرم چې خپل ولس ته د اسلامي امارت له لوري د ترسره شویو خدمتونو انعکاس او په دې برخه کې تحقیقاتو ته زیاته پاملرنه نه کوي او ډیر ارزښت د حاضرو حالاتو انعکاس ته ورکوي. الله جل جلاله دې وکړي چې دې برخې ته توجه راوګرځي او زیاته پاملرنه ورته وکړي. احمد ضیا مسعود، امرالله صالح او د دوی په څیر نورو کسانو ته له خپلو شخصي منافعو او د افغانستان دشمنه هیوادونو استخباراتي سازمانونو ته له جاسوسۍ پرته بل څه ارزښت نه لري. له خارجي استخباراتي سازمانونو څخه د استخباراتي پروژو ټیکه کول او د خپل ولس او خپل اسلامي عقیدې پر ضد فعالیت د دوی د ژوند تر ټولو ستره موخه ده. دوی د افغانستان د ټولنې د هیڅ برخې نمایندګي نه کوي او دا دوی ته د پردیو افغان دشمنه قوتونو څخه پیچکاري شوی نظر دی. د افغانستان خلک رښتینې سوله او امن غواړي او د مذاکراتو له لارې د اشغال خاتمه او په افغانستان کې د یو سوچه اسلامي نظام حاکمیت غواړي. نور هغه دور تیر شوی دی چې څوک دی د افغانستان د خلکو د ارمانونو او د دې ارمانونو د ستر ممثل اسلامي امارت پر وړاندې ودرېږي. ډلې ټپلې او ملیشې دي جوړې کړي. که د بهرانیانو پوځي او مالی مرستې نه وي دوی ټول د اسلامي امارت د مجاهدینو د یوې نظامي دلګۍ د مقابلې وس هم نه لري. زه دا منم چې امرالله صالح به د CIA، MI6، DGSE او را د جاسوسانو د روزلو په کومو روزنیزو پروګرامونو کې برخه اخیستې وي، خو د ګوډاګۍ ادارې د ملي امنیت د رئیس په توګه د دندې پر مهال د ده ناکامۍ او د ګوډاګي نظام په پلویانو کې د ده په اړه موجود نفرت دا راشي چې نوموړی یو مسلکي استخباراتي کدر نه دی او د استخباراتي مسلکي کدر په توګه نه خپلې چارې په سمه توګه سرته رسولی سي او نه په خپله نفع روانې مثبتې اغیزې پرې باسلی سي. د اسلامي امارت د استشهادي مجاهدینو هغو تکتیکونو ته چې امرالله صالح تصور هم نسو کولای، نوموړی د ګوډاګۍ ادارې د ملي امنیت د لوی ریاست له منصب څخه را پرېباسه او لاندې راخطا کړ. نو په کومو سترګو دی بیا دا شرموونکې دروغجنه ادعا کوي چې ما د استشهادي عملیاتو د تنظیمونکو تکتیکونه ناکام کړي دي؟ که د امرالله صالح په وخت کې وو او که له هغه څخه راوروسته څه چې د ګوډاګۍ ادارې د ملي امنیت د لوی ریاست په نامه ترسره کېدل د هر څه د غربي استخباراتو له لوري ترسره کېدل او د هر ریاست چارې په حقیقت کې هغو خارجي ایجنټانو مخته وړلې چې د لویدیځو استخباراتي سازمانونو له لوري په هر ریاست کې نصب شوي او د دوی مسلکي ایجنټان دي. موږ امرالله صالح ته د یو ښه لفاظ او قوال څخه ویلی سو، د جاسوسۍ ښه اکټونه او تمثیلونه یې تمرین کړي دي، خو کله هم یو مسلکي استخباراتي کادر نه دی. الحمدلله د استشهادي عملیاتو تکتیکونه او تخنیکونه ډیر پیچلي، پرمختللي او بریالي دي. همیشه پکې د نوو تجربو په اساس له نوو نوښتونو او ابتکاراتو څخه کار اخیستل کیږي او نن چې د دشمن ماغزه ځای ته راغلي دي او د زور د ژبې پر ځای د خبرو ژبه کاروي، دا د اسلامي امارت د نورو مجاهدینو د کمسارو قربانیو ترڅنګ د استشهادي عملیاتو برکت دی. د امرالله صالح په وخت کې د ګوډاګۍ ادارې د ملي امنیت ادارې مخکې له مخکې د استشهادي عملیاتو د کشف او مخنیوي توان درلود او نه تر اوسه دا توان پیدا کړی دی او نه فزیکي امنیتي موانع د استشهادي عملیاتو د تکتیکونو پر وړاندې د مقابلې وړتیا او وس لري او ډیره هڅه یې کړې ده چې د استشهادي عملیاتو د رواني اغیزو پر وړاندې د خپل تبلیغاتي ماشین په مټ مورچل ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت له ټولو مطرحو افغاني جهاتونو سره په تماس کې دی او د مسئلې رښتینی حل هم هغه وخت راوتلی سي چې کله په روانه بین الافغاني پروسه کې ټول مطرح جهتونه دخیل وي. اسلامي امارت به اجازه ورنکړي چې یوه خاصه شریره کړۍ په بین الافغاني مذاکراتي بهیر کې د ټولو مطرحو افغاني جهاتونو شمولیت او ښکیلتیا یرغمل او سبوتاژ کړي.
امریکایانو د زور ټولې لارې وکارولې او دې نتیجې ته رسیدلی چې خپل اشغال ته دوام نشي ورکولای او نه خپل ګوډاګیان په افغانانو باندې د ډیر وخت لپاره تحمیلولای شي. له همدې امله د مذاکراتو او منطق لار خپل کړه. دا چې دوی په خپل محاسبه کې د مذاکراتو لارې د خپل کومو اهدافو تحقق په پام کې لري دا په دوی پورې اړه لري. خو موږ له امریکایانو سره توافقنامې ته د کلکې ژمنتیا ترڅنګ پوره ویښ او بیداره یو. ان شاء الله نه به مو څوک په اغفال کې واقع کړي او نه به د تاریخ د هغو ترخو تجربو تکرار ته اجازه ورکړو کومې چې له اسلامي او جهادي حرکتونو سره د دشمنانو د مذاکراتو په اړه موجود دي. په افغانستان کې د بهرنیو استخباراتي سازمانونو یو شریره کړۍ چې د دوی بهرني او افغاني ایجنټان پکې شمولیت لري شتون لري. د دې شریرې کړۍ د بهرني اړخ مخکش مایکل سیمپل دی چې MI6 ته کار کوي. یو وخت د افغانستان لپاره د اروپאי اتحادیې د استازي مرستیال هم وو. نوموړی په افغانستان او سیمه کې د پټو خطرناکو او مرموزو استخباراتي کړنو سابقه لري او تازه یې له ارګ سره اړیکې قایمې کړي دي. نوموړی د مذاکراتو له سرسختو مخالفینو او مخربینو څخه دی. د دې شریرې کړۍ د کورني اړخ مخکشان د ګوډاګۍ ادارې د ملي امنیت پخوانی چارواکي دي. دوی ټول د مذاکراتو او سولې لروان بهیر د امریکا او د افغانستان د اسلامي امارت ترمنځ د اشغال د خاتمې له تړون او بین الافغاني مذاکراتو سره کلک مخالفت لري او د تخریب او سبوتاژ په هڅه کې دي. زما د معلوماتو له مخې د ملل متحد د دې راپور له خپراوي څخه د مخه مایکل سیمپل په سرینا هوټل کې دیره و او له خپلو خارجي او داخلي همکارانو سره یو ځای د دې راپور لپاره معلومات برابرول چې زیاته برخه یې جعلي وه. همدغه راز مایکل سیمپل یوه بله تخریبي څېړنه د زندانیانو د پیروسي له تکمیل څخه د مخه له فلیکس کوهن سره په ګډه د بلفاست پوهنتون سره هم ترسره کړې وه چې د سپټمبر د میاشتې په اوایلو کې د فارن پالیسي لخوا خپره شوه. په دې څېړنه کې هم د ادعا کړې وه چې د خلاصو شوو زندانیانو ډېری برخه بیرته د جنګ لیکو ته ستانه شوي دي او هڅې کړې و چې د زندانیانو د خلاصون پروسه تخریب او په دې توګه بین الافغاني مذاکرات سبوتاژ کړي. مایکل سیمپل او له خارجي او داخلي ایجنټانو څخه جوړه دا شریره کړۍ د داسې درواغجنو راپورونو د لیکلو د جعلي څېړنو د ترسره کولو او د درواغجنو افواهاتو د خپرولو سابقه لري. د افغانستان اسلامي امارت متحد دی. په راپور کې ادعا شوی ترسیم هیڅ حقیقت نه لري تر دې چې د یاد شوي ترسیم ادبیات هم د اسلامي امارت له ادبیاتو سره هیڅ اړخ نه لګوي. د افغانستان اسلامي امارت د خپل شرعي مکلفیت له مخې له امریکایانو سره سوي توافقنامې ته په کلکه ژمن دی او د توافقنامې د عملي کولو لپاره چې کوم میکانیزم جوړ شوی دی د هغه میکانیزم له مخې قدم په قدم وړاندې ځي او له امریکایانو څخه هم ورته تمه لري او توافقنامې ته د دوی ژمنتیا له نږدې څخه څاري. امریکایان او نړیواله ټولنه باید ډیر متوجه واوسي او د یادې شریرې کړۍ او نورو هغو شریرو کړیو په دام کې ونه نښلي چې غواړي د خپلو شخصي ګټو او منافعو په خاطر له امریکایانو سره سوي توافقنامه او د بین الافغاني مذاکراتو روان بهیر تخریب او سبوتاژ کړي. همدغه راز باید هغو کاذب او جعلي ترسیمونو او موجودیتونو ته هم متوجه واوسي چې د مذاکراتو او سولې د روان بهیر د مخالفو شریرو منځوي اجرتي استخباراتي کړیو له لوري ترسیمیږي. د جعلي موجودیت د تثبیت هڅه یې کیږي او له ادرسه یې په جعلي نومونو داسې مواد خپریږي چې شکونه او بې باورۍ ته لمن وهي. د افغانستان د اسلامي امارت په مشرۍ د افغانانو له روان سپیڅلي جهاد سره د الله تعالی ځانګړی نصرت دی او د دې نصرت په مټ د هغو سختو پړاوونو وهل او هغو سختو منزلونو ته رسیدل ممکن سول چې چا یې تصور هم نسوی کولای. ان شاء الله لوی الله جل جلاله به داسې شرایط برابروي چې مقابل لوري به مسخره کیږي او د مذاکراتو له لارې به حق ته غاړه ږدي. موږ جنگ هم د لوی الله جل جلاله د نصرت په اتکا مخ ته وړو او سیاست هم او په دې باور یو چې ترڅو له حق څخه کاږه نسو وروستی فتح او بری به زموږ په برخه وي. زما پیغام خپل مجاهد ولس ته دا دی چې د روان سپیڅلي جهاد دوام له فتنې او فساد څخه زر ځله بهتر دی. یا باید د سیاست او مذاکراتو له لارې فتنه او فساد له منځه لاړ سي، اشغال پای ته ورسیږي، له رښتینې ازادۍ څخه برخمن سو او سوچه اسلامي نظام حاکم سي، او یا باید روان سپیڅلي جهاد دوام وکړي. تاسو ته به زور وي، کړاو به وي، بربادي به وي، خو د فتنې او فساد زیانونه له دې څخه په زرهاو مراتبه زیات سخت او خطرناک دي. او که روان سپیڅلي جهاد او د نبوي شرعي سیاست په اساس مبارزه نه وي روانه،
نه او فتنه او فساد په خلاص مټ د نمو ودی او خپراوي فرصت ولري، نو کېدای شي په نږدې راتلونکي کې زموږ نوی نسل خپل اسلامي او ملي هویت له لاسه ورکړي او زموږ په هیواد کې یوازې په نوم مسلمانۍ او افغانیت پاتې سي او موږ به د رښتینی ازادۍ او سوچه اسلامي نظام د حاکمیت په شکل کې د هغه میلیونونو قربانیو له ثمرې څخه بې برخې سو چې په تیره یوه پیړۍ کې مو د دریو امپراتورۍ او ظالمو مفسدو نظامونو پر ضد ورکړي دي. نو له صبر او استقامت څخه کار واخلئ. د سیکولرانو او کمونیستانو او د شر او فساد د بانډونو د مخکشانو تبلیغاتو ته غوږ مږ دی. ان شاء الله ډیر ژر به د سختۍ دا ورځې تیرې سي او اسانۍ به راسي او دا د الله